ملالنډي به په کوم چل او څنګه د ښځو سره د تعویض په بهانه زنا کوله. د ښځو د خولې خبرې په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. له هر څه نه مخکې درته په ویډیو کې ښه راغلاست او سلامونه وړاندې کوم. امید لرم چې تاسو به روغ او جوړ وئ. دوستانو، په دې ویډیو کې درته د ملالنډي په اړه یو څه ډېر مهم او جالب معلومات درکوم چې ملالنډی څوک وو او د ښځو سره به یې په کومه طریقه باندې زنا کوله او هغوی به یې دوکه کولې. په دې ویډیو کې درته د ځینو ښځو او ډېر مهم معلومات او خبرې در اوروم. نو امید لرم چې ویډیو به تر پایه راسره وګورئ او که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب دا هم در سره سبسکرایب کړئ. ملالنډی څوک وو، کومې ښځې ورته راتلې، په کومه طریقه یې خلکو سره زنا کوله او ډېر نور حقایق په دې ویډیو کې وګورئ. دوستانو، لکه څرنګه چې تاسو ملالنډی پیژنئ چې څه موده مخکې په سوشل میډیا کې د ملالنډي په نوم د یوه کس غلطې ویډیوګانې خپرې شوې چې له ښځو سره به یې پکې غلط کارونه کول. ملالنډی اصلا د افغانستان د فاریاب ولایت اوسیدونکی دی او په قوم دری زبان دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبر له مخې ملالنډی په وړوکوالي کې د یوه محلي قماندان هلک او هغه ته به یې نڅا کوله. د فاریاب ولایتي شورا مرستیال صبغت الله صبغت نیویارک ټایمز سره په خبرو کې وویل چې ملالنډی وروسته د باج اخیستلو د یوې ډلې مشري پیل کړه. همدارنګه نوموړي وویل چې بیا یې د محلي پولیسو یا اربکیانو د یوه قماندان په مشوره دې کار ته مخه کړه. هغه د څو نورو ښځو چې یوه یې په فاریاب کې پولیس وه تبلیغات پیل کړل. دوی به خلکو ته ویل چې ملالنډی د بې اولاده ښځو علاج کوي. ملالنډي چې کله 40 کلن شو، فال لیدل، کوډي کول، جعلي تعویضونه کول، د عاشقۍ تعویض او همدارنګه د کورنیو مشکلاتو د حل جعلي تعویضونه یې پیل کړل. کله به چې ملالنډي ته کومه ښځه راغله ده به ورباندې دمونه شروع کړل. که څه هم ملالنډی ملا نه و، خو په دروغو یې ځینې دعاګانې زده کړې وې. د ورو ورو ښځو سره غلط حرکات پیل کول او کله به چې نوموړی پوه شو چې دا ښځه غلط کار ته آماده ده، نو خپل موبایل به یې پټ کېښودو، د غلط کار ویډیو به یې وکړه او بیا به یې د ښځې کورنۍ ته هغه ویډیو ورښکاره کړه چې که پیسې دې رانه کړې نو دا ویډیو په تاسو پسې خپروم. دوی مجبور وو چې ډېرې زیاتې پیسې ورکړي. دوی به زیاتې پیسې ورکړي او همدارنګه ځینو خو بیا د لکونو پیسو ترڅنګ د ښځو ګاڼې او ټول سره زر هم ورته خرڅ کړل او دته به یې ورکړل. د جمهور خبري اژانس د معلوماتو له مخې ملالنډی ملا نه و او نه یې هم علم لرلو، خو په دې خاطر یې په ځان د ملا نوم کېښودو چې خلک اعتبار ورباندې وکړي. د افغانستان د علماو شورا هم ویلي چې د ملالنډي وژل شرعاً روا دي او هغه باید قتل شي. د افغانستان د علماو شورا ویاند مولوي محمد قاسم حلیمي ویلي چې داسې کارونه چې ملالنډي کول په اسلام کې هیڅ جواز نه لري او په ده باندې باید حد جاري شي. خو بدبختانه چې تر اوسه هم ملالنډی نه دی قتل شوی او ژوندی ګرځي. دوستانو، ملالنډی چې اصلا ملا نه دی خو په ملالنډي باندې مشهور دی، نو په دې خاطر باید د ملا سپکاوی ونه شي چې ملالنډي داسې کارونه کړي دي، ځکه چې ملالنډی نه ملا دی او که بیا هم یو نیم ملا داسې کار کوي نو په هغې سره د ټولو عالمانو نوم بدول نه دي پکار، ځکه چې عالمان د دې ټولنې تر ټولو ښه خلک دي. نو ملالنډي ته تاسو له دې وروسته د ملا رسول لنډي په ځای د سورلنډي نوم استعمال کړئ تر څو د ملا سپکاوی نه وي شوی، ځکه چې تاسو واورېدل چې ملالنډی اصلا ملا نه و. همدارنګه دا چې د ملالنډي ښځې څه ویلي دي، ملالنډي به څومره پیسې ګټلې، اوس چیرته دی او د ده ویډیوګانې څنګه خپرې شوې، په دې اړه هم درته په راتلونکي کې یوه ویډیو جوړوم. نو د نورو معلوماتو او ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د ویډیو لیدلو مو ډېره زیاته مننه.